فلسطین د مزاحمتي تنظیم حماس مشر اسماعیل هانیه د ایران سرخار تهران کې د اسرایلو په ډزو کې شهید. اسماعیل هانیه تهران کې د هغه په کور کې دننه په نښه شوی اسرایلي جنټانو په امارت ګایډډ میزایلو سره ډزې کړي. حمله کې د اسماعیل هانیه یو محافظ هم شهید. اسماعیل هانیه د ایران د نوي صدر د سوګند پورته کولو دستوره کې شرکت لپاره تهران کا تللی و. نور د بجلی بل ادا کول ممکن نه دي. په ټول ملک کې به هړتال کوو. د بجلی بل ادا کول 98% خلکو لپاره ناممکن شوي. د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وینا وایي لاهور کې به هم د درنې زر اعلان کیږي. د جماعت اسلامي د درنې حمایت کوو. زما د پارټای قیادت او کارکنانو ته هدایت دی چې د جماعت اسلامي په درنه کې شرکت وکړي. د پاکستان تحریک انصاف بانی بیان وایي ټول جماعتونه جلسې کوي او موږ ته د جلسې کولو اجازت نه ملاویږي. د تحریک انصاف اطلاعات سیکرټري رؤف حسن اډیاله جیل ته منتقل. د جیل انتظامی د رؤف حسن اډیاله جیل ته منتقل کولو تصدیق کړي. پر رؤف حسن په سوشل میډیا نیټ ورک د ریاست مخالف د پروپاګاندا الزام دی. ملک کې د پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د کمی امکان. د 1 اگست نه د پېټرول قیمت کې 6 روپۍ کمی کېدای شي. د ډیزل په قیمت کې هم د 11 روپو او 50 پیسو امکان دی. په نړیوال مارکیټ کې د تیل په قیمتونو کې کمی مخې ته راغلی. او خیبر پختونخوا کې موجوده بارانونو تباہي خوره کړې. مختلف پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی. مړو شوو کسانو کې 11 ماشومان، 4 زنانه او 4 نارینه شامل. د سیلابونو له وجې سړکونه بند او د ټریفیک رواني متاثره. د PDMA لخوا رپورټ جاری.